د افغان چارواکو لپاره د افغانستان 2020 جینیوا نړیوال کنفرانس نن اصلي او مهمه ورځ ده. د نړۍ او یا هیوادونو او 10 بنسټونو لخوا د مالی مرستو اعلان ته سترګې په لاره دي. افغان دولت تمه لري چې نړیواله ټولنه د راتلونکو 4 کلونو لپاره له افغانستان سره خپل مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. دې غونډې ته د افغان ولسمشر خبرې تر ډیره پر سولې ورټولې وې. فساد، بېوزلي، کورونا او جګړه یې لوی ننګونې یاد کړې او پر دغو ننګونو د برلاسۍ لپاره یې د مرستې غوښتنه وکړه. اوس د وړاندې تګ پر مهال د افغان حکومت دنده د بهیرونو رامنځته کول او د پایلو ترلاسه کول دي. زموږ اوسنۍ دنده دا ده چې دا ایجنډا پرېږدو او کار وکړو. هغه څه چې له تاسو یې غواړو مالي ملاتړ او تخنیکي مرسته ده چې پر پایلو د متمرکز کارندو اړیکو له لارې د اغیزو له ډیرولو سره مرسته کولی شي. موږ د تاریخ په یوه کړکېچنه دوره کې ژوند کوو. زموږ د همکارۍ اصلي ازموینه دا ده که موږ وتوانیږو چې د یو لوی ناورین مخنیوی وکړو. موږ باید اجازه ورنکړو چې په افغانستان کې بیا ناورین تکرار شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پرمختګونه وستایل، د تاوتریخوالي ډیریدو په اړه یې اندېښنه وښوده، د سملاسي اوربند غوښتنه یې وکړه او له افغانستان سره یې د نړیوالې ټولنې مرستې اړینې وبللې. زه د تاوتریخوالي لوړې کچې دوام په تیره بیا پر زده کوونکو او ولسي وګړو د وروستیو بوږنوونکو بریدونو په اړه اندېښمن یم. افغانان له اوږدې مودې راهیسې ځورېږي. د خلکو ژغورنې او د کورونا د لا خپرېدو مخنیوي لپاره غواړم د سملاسي او قید او شرط پرته اوربند ټینګېدو هڅې 2 برابره سي. دا کار په دوحه کې د سولې خبرو او د افغانانو ډیرو پخوانیو هیلو ته د رسېدو ښه فضا برابروي. د اروپایي ټولنې استازي وویل افغانستان نه یوازې مالي بلکې پوځي مرستو ته هم اړ دی. د هم پر سملاسي اوربند ټینګار وکړ. غواړم نن له افغانستان سره په مالی او سیاسي برخو کې د اروپایي ټولنې د مرستو دوام ژمنه بیا تازه کړم. موږ غواړو د یو خپلواک، یو موټی او دیموکراتیک افغانستان جوړولو سره مرسته وکړو ترڅو په ځان بسیا شي. د ښځو او ماشومانو حقونو په ګډون 19 کلنې لاسته راوړنې باید خوندي شي. څرنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اسلامي امارت بیرته راتګ لپاره هر ډول هڅې به زموږ پر سیاسي او مالي ملاتړ اغیز ولري. د افغانستان مالی وزیر هم ډاډ څرګند کړ چې نړیواله ټولنه به د توان تر حده خپلې مرستې ونه سپموي. د افغانستان په شان کم عاید لرونکي هیواد ته د خپلو لګښتونو پوره کول، د قانون حاکمیت پیاوړي کول، د بشري حقونو او ښځو د حقونو ملاتړ او د خدمتونو وړاندې کولو لپاره نړیوال ملاتړ ضروري دی. او یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم له افغانستان سره خپلې مالي مرستې اعلان کړې. تر ځانګړی مرستې چې اعلان شوي دي هغه هیوادونو چې تر اوسه پورې بیانیې ورکړي دي شاوخوا 6 میلیارډ ډالرو پورې دوی خپل تعهدات د راتلونکي 4 کلونو لپاره د افغانستان سره اعلان کړو. مګر لا هم یو څو غټ هیوادونه لکه امریکا، همداراز نړیوال بانک او یو څو نور مهم هیوادونه دي چې موږ لا هم توقع لرو چې دوی به خپلې مرستې د دې یو وقفه لرو. د دې نه وروسته به انشاءالله حتما دوی خپل مرستې اعلان کړي. له افغانستان سره د مالي مرستو نړیوال کنفرانس هر 4 کاله وروسته جوړیږي. تیر هغه په 2014 کال بروکسل کې جوړ و چې له افغانستان سره پکې 15.5 میلیارډ ډالر مرسته اعلان شوه. دا ځل په نړۍ کې د کورونا وبا له امله ځپل شوي اقتصاد ته په پام شاید مرستې دومره نه وي، خو افغان سوله او د سیمې او نړۍ ثبات ته په پام ډیر افغانان هیله مند دي چې نړیوال به یې هیر نه کړي. نجمه زلا، کابل.